تجرح الخد البري دمعتها تحرق القلب الوثيع. محترم حاجي شیخ صاحب که راته ووایاست چې اختر څه ته وایي، یعنې دغه د اختر معنا څه ده او اختر څه ته ویل کېږي؟ تجرح الخد البري دمعتها تحرق القلب الوثيع. بسم الله الرحمن الرحیم. اختر خو د مسلمانانو اختر دغه دوې ورځې دي. یو دغه کوچنی اختر دی چې روژه ختمه شي، او بل هغه لوی اختر دی د ذوالحجې د میاشتې 10مه ورځ چې د مسلمانانو حج پای ته ورسېږي. پخوا د جاهلیت په زمانه کې خلکو نورې دوې ورځې لمانځلې چې هغه یوه د نوروز ورځ وه د شمسي کال اوله ورځ، او بله د میزان د میاشتې اوله ورځ وه. په دې دوو ورځو کې شپو کې هوا معتدله وي، نه یخ وي نه ګرمي وي. نو په دې خاطر دی دا دوې ورځې د لمانځلو دپاره مختارې کړې وې. بس په دا دوه ورځو کې به دوی میلې کولې، اخترونه به یې جوړول. خو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هجرت وکړ، نو دوی ولیدل چې دغه دوې ورځې لمانځلې. بیا د دوی څه پوښتنه وکړل، تاسې دا دوې ورځې څنګه لمانځئ؟ دوی ویل دا زموږ مشرانو لمانځلې. نو نور یې په څه نه پوهېږو. نو پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې الله عز وجل تاسو ته د دې دوه ورځو په بدل کې نورې بهترینې ورځې درکړي چې هغه د کوچني اختر ورځ ده او د لوی اختر ورځ ده. نو د هغو دوه ورځو لمانځل نور پاتې سوه، هغه نور اسلامي حیثیت نه لري. په اسلام کې د اختر ورځې بس دغه دوې شوې چې یوه د کوچني اختر ورځ ده او بله د لوی اختر ورځ ده. نو اختر عربي لفظ عید دی. نو عید د عود څه دی، عود راګرځېدو ته وایي. نو دا اختر په خوشحالۍ سره پر مسلمانانو راګرځي. د الله تعالی لوی انعامات احسانات دي په دې دواړو ورځو کې. په کوچني اختر کې مسلمانانو روژه پای ته رسولې، دوی د خوراک څه بند وه، د څښاک څه بند وه. نو د اختر په ورځ دا ټوله ورته جایز سوه. نو خو دا د الله تعالی لوی احسان سو، د الله تعالی لوی انعام سو. نو دا د مسلمانانو دپاره غټه خوشحالي ده. نو په دغه خاطر عید ورته ویل کېږي. نو اختر هم دغه معنا ده چې د الله عز وجل احسانات دي پر مسلمانانو هر کال راګرځي، هم په کوچني اختر کې او هم په لوی اختر کې. په لوی اختر د مسلمانانو حج پای ته رسېږي. دا هم د الله تعالی یو لوی احسان دی او د مسلمانانو لویه خوشحالي ده. تجرح الخد البري دمعتها تحرق القلب الوثيع.